سلام دوستانو، بیا ښه راغلاست. دا ځل مونږه د درس په اوږدو کې لکه مخکې چې مونږ درس په کوم ځای کې پرېښی و، دا ځل یې د نوي عنوان په اساس باندې له نوي نه شروع کوو چې دا ځل زموږ عنوان د ریویو ټاب مربوط کېږي. فعلا موږ په هوم ټاب کې موقعیت لرو. چې راځو ریویو ته. ریویو کې خاص یا ډېر څه نشته، فقط او فقط مونږه د سپیل فکس او د ګرامر په هکله یعنې د املا او د انشا په برخه کې چې کوم مشکلات سره مونږ مخ کېږو د هغې څخه څنګه کوو استفاده ترې نه کوو. فرض مثال دلته چې مونږ تاسو جمله وینئ لکه this is my second document، نو دا کوم مشکل نه لري مونږ سره، ښه جمله ده، روغه جمله ده. که چیرې موږ فرض مثال د لیکنې په اوږدو کې موږ یو څه ولیکو، فرض مثال this دوه دفعې مو اس ورکړه، تاسې وینئ اتومات یو سور خط لاندې ښکاري. سور خط په دې معنا باندې ده چې دا موږ څنګه کولی شو، دلته موږ املایي مشکل جوړ کړی یا املایي ستونزه مو پیدا کړې یا املایي مشکل لرو، نو دا موږ څنګه حل کولی شو؟ په دوو حالتو کې دا حل کېږي. یو داسې حل کېږي چې په دغه موجوده لغات باندې موږ ودرېږو او د ښی بټن یعنې رایټ کلیک په نوم باندې یادېږي، هغه باندې کلیک وکړو. دلته موږ ته تاسې وینئ پیشنهادي لغاتونه راکول کېږي چې موږ ته وایي چې آیا تاسو دا لغات غواړئ، دا غواړئ، دا غواړئ، یا دا یا دا یا دا یا هر یو چې غواړئ تاسې انتخاب کړئ. فرض مثال زموږ هدف له this څخه ده، کله چې به یې موږ کلیک وکړو نو موږ ته څنګه کوي، یو اس نه اتومات له منځه ځي او موږ ته روغه جمله کلمه راکوي. یا په بل عنوان باندې بیا هم موږ عین مشکل لرو. ته اوس په دې مشکل کې موږ څه کوو چې راځو دلته د ریویو ټاپ ته. ریویو ټاپ کې موږ فرض مثال د سپیلنګ او ګرامر په نوم باندې بټن لرو چې په دې باندې موږ کلیک کوو. دا کمانډ موږ دلته پیشنهادي لغتونه دلته په دې څنګ کې راکړي لکه پروفینګ په نوم باندې سپیلنګ ناٹ ان ډکشنري، دا په ډکشنري کې موجود نه ده. سجیشن یعنی پیشنهادي لغات چې دا غواړي دا غواړي دا غواړي، لکه دلته مخکې چې موږ وکاروو د رایټ کلیک په مرسته باندې موږ دا مرسته مشکل حل کړ. دا ځل مو څنګه کوم په بټانه باندې مو حل کړل، ته موږ ته بېله یو سایډ بار خلاص شو چې په دې کې موږ ته وایي چې دغه لغت چې تاسو لیکلی دا موږ سره په ډکشنري کې یا په قاموس کې موجود نه ده. نو تاسو لپاره موږ دغه درې لغات پیشنهادو چې هر یو تاسې اخلئ. که چیرې فرض مثال مونږ د دس نه هدف دا اخلو یا د دغه نه مو هدف ګور دوه اقدام دې دا خو دا په وړو کې حرف باندې په غټ حرف باندې او دس دا په اپاستروفي اس که تاسو په انګلیسي سره آشنایي ولرئ نو اپاستروفي اس معنی ملکیت اس چې دا هغه هم ته پیژنه څه بګي. بیا دلته مونږ دوه لغاتونه نور لرو لکه اګنور وانس، یعنی یو ځل لپاره دا کلمه چې ما څنګه لیکلې دا ما د غرض سره مکو دا پیدا شي دا د اګنور شي. اګنور آل یعنی هر دفعه چې دا کلمه زه لیکم دا کلمه نو ما ته دغه ایرر مراخره زی وان چې موږ یو فرض مثال انتخاب کوو. ګوره تاسې دلته موږ د مسیج راکړم دس کلمه اوس څنګه کوي سپیل از اینڈ ګرامر چیک از کمپلیټ اوکې باندې کلیک کوو. داسې ومنه موږ سره دا ځل موږ راځو دوباره دا موږ انتخاب کوو چې څه وایي. دا ګوره دلته موږ ته ویل چې وینئ دوباره یې ونیو دلته پکې ځکه موږ یو ځل لپاره دا څنګه کړی وو موږ انتخاب کړی وو. نو کله چې اوس موږ دوباره کې ایډیټ وکړو داسې وینئ چې مشکل موږ ته څنګه ایجاد کړو. دلته بیا موږ راشو دلته فرض مثال اګنار آل یعنی په هر ځل لپاره چې موږ دغه رقم ته کلمه چې لیکو نو هغه موږ ته څنګه کوي اشتباه نه ښیي. نو بل حالت موږ سره چې شی ده په دې حالت کې اګرانس ور یعنی یو ځل لپاره دا کلمې نه موږ ته تیر شوی مشکل جوړ دوم ځل لپاره دا دغه کلمې نه هر ځل چې موږ دا کلمه لیکو موږ ته مشکل ما جوړاوه. دریم ځل لپاره موږ دا اخلو ډکشنري ته ور اضافه کوو د لغات چې دا کار زه اوس نه کوم ځکه کیدای شي چې په ټول دې لیکنه کې موږ مشکل جوړ شي او دا موږ ته باید ګرامر یا د املا د غلطۍ په شک کې به موږ ته نه ښیم. نو اټو ډکشنري کله کوم لغات موږ ډکشنري ته اټ کولی شو یا اضافه کولی شو دا موږ هغه قاموس ته ور اضافه کوو چې سیستم یې پېژني. فرض مثال موږ خپل نوم لیکو، نوم زموږ ته چې هر کله موږ خپل نوم ذکر کوو دلته باید هغه په ډکشنري کې اضافه وي او موږ ته غلط ونه ښودل شي دلته پکې ځکه موږ نوم عام نوم د انګلیسي کې دا نوم څنګه موجود نه ده. نو دا مو د سپیل چیک یا د املا برخه وه. اوس راځو انشا ته.
په انشاء کې فرض مثال زه لکه مخکې چې موږ وړوکی حرف باندې لیکم A او غټه حرف باندې لیکم هم لیکم فرض مثال زه دا یو پیژندل شوې کلمه ده ګوره ته موږ ستونزه نه جوړئ هم روغه کلمه شو خو که چیرې زه داسې ولیکم چې بیا ورته ولیکم هوم اینډ روم ولیکم دلته ګورو موږ ته څه کوي ستونزه نه ښیي خو که چېرته په ګرامري لحاظ باندې دغه ټول څنګه کومه د غټ ولیکم فرض مثال تاسې وینئ ګوره معمولا د اصولو په اساس موږ باید سره هم ته لغات ولیکو چې لغات اول حرف باید غټ وي نور حروف یې څنګه وي واړه وي نو دلته موږ برعکس دا کار وکړو اول حرف مو ورته وړوکی ونیو نور حروف مو غټ ونیو دلته موږ ته وایي دا تاسو په ګرامري لحاظ باندې تاسو دا جمله یا دا کلمه یا دغه لیکنه څنګه ده غلطه ده نو هلته موږ ته څه حالت ښیي دوه خطه شنه لاندې ښیي نو موږ اوچته په دې باندې پوهېږو چې دلته څه ستونزه شته دا زه له منځه وړم دلته چې کله راسو موږ دا انتخاب وکړو چې کله مو انتخاب کړ تاسې وینئ دلته ګوره مشکل یې موږ ته جوړ کړل هم غلط ده غلطي ونیو دلته ګورئ مشکل څه ده موږ دوه سپیسه ورکړي یا دوه فاصلې مو ایجاد کړي دلته موږ ته څه ښیي دوه سپیسه ښیي موږ ته د ګرامري لحاظ باندې دوه سپیسه اجازه موږ نه لرو مشکل نه جوړوي خو غلطه خبره ده اوس دلته راځو په دا ټول جمله باندې درېږو دلته ورته څه کوو کلیک کوو ورباندې په چې موږ ته کوم شی پیشنهاد دی تاسې ښودلی شئ دس ګوره هم غلط نیولی چې هم داسې نه لیکل کېږي هم باید دا رقم ته ولیکل چې دا رقم ته ولیکل چې دا رقم ته ولیکل سپیل چیک یې راخیستی که چېرته موږ اوس دلته دا انتخاب کړو دلته چون دوه سپیسه موږ ورکړي تاسې لیدلی شئ دلته پکې هم چې کله موږ انتخاب کړو دا څنګه شي هم ګوره تبدیل شو خپل حالت ته دس هم تبدیل شو دې حالت ته اوس مکمله جمله څنګه نیولې موږ سره تاسې ښه لیدلی شئ چې دلته موږ سره چې دوه سپیسه موجود دي دلته هم ګوره دوه سپیسه موږ ته ښیي دوه سپیسه چې موږ ته ښیي دوه فاصلې موږ ته ښیي لاندې موږ ته پیشنهاد راکړی تاسې څنګه وکوئ لاندې نه انتخاب کړئ یا هلته کلیک کوو ورباندې فاصله ګوره دس هم یا اندازه تاسې ښه ورته متوجه اوسئ ګورئ منځ کې زه کلیک کوم دواړه د یو فاصله دې خوا ته بله فاصله نو کله چې دلته موږ کلیک کوو دلته موږ ته څنګه راکوي لکه د تېر ځل غوندې دلته هم پیشنهاد راکوي راته او کله چې هم موږ په د بټن باندې کلیک کو دلته هم موږ ته راکوي نو موږ چې دې ډول نه یو انتخاب موږ چاته په خپل ځان باندې کوو چې موږ ګرامري اشتباه کړې ده نو د حل لپاره موږ د دې بټن څخه استفاده کوو دلته ګوره بل ځل دپاره موږ ته اشتباه د ګرامري راغله راته د ګرامري اشتباه څنګه راغله چې موږ دغه کامه چې ده دا مو په غلط ځای کې ځای په ځای کړې دا باید په اصل کې څه رقم ته وي تاسو ورته متوجه اوسئ باید هم سره کامه وخوري بعد د هغې نه باید فاصله هغې نه وروسته باید بل لغات ولیکل شي موږ دلته موږ ته ښودلي دلته ګوره چینج punctuation placement یعنی punctuation معمولا موږ د علامت ګذاري چې موږ په خط کې وایو یا په لیکنه کې د punctuation ورته وایي لکه ندايه ده او سوالیه ده فرض مثال کامه دغه چې موږ ځای په ځای کوو د هغې ځای به تاسې غلط کړل دلته پکې موږ خبر ته غلط کړی نو راځو دلته څه کوو انتخابو چې کوم شی موږ پیشنهاد کوي دا صحیح ده سجیشن ګوره انداز دا تاسو موږ پیشنهاد درکو لاندې راځو ګوره اګنور وانس لکه تیر غوندې ډونټ ټریک دس ایشو کدا رقم ته موږ مشکل جوړ کړی موږ ته دا موږ چې میراث پړه را پسې موږ ته مرا خیره ده ما پیشنهادي لغات منو تر څو موږ جمله څنګه شو ګول موږ سپیل اینڈ ګرامر چیک از کمپلیټ اوکے کوي موږ څه کوو موږ جمله تکمیل سو فرض مثال سپیس سره تاسو وګورئ ته بیا موږ ته خو ځکه چې کله جمله ختمېږي دلته باید فاصله موجوده نه وي د دې د حل لپاره موږ دې باندې پیږو چې موږ ګرامري اشتباه کړې ده